خاص ځینې وخت کې ځینې ورونه غواړي چې ځینې مطالب ترجمه کړي او یا د خپل ځان دپاره یو مطلب لولي خو په هغې کې په ځینو لغاتونو باندې نه پوهېږي. د دې دپاره چې تاسو دقیقه ترجمه د هغې پیدا کړئ، په موضوع باندې ځان ښه پوه کړئ، د یوې په ځای د څو ډکشنریانو نه باید تاسو استفاده وکړئ. که چیرې پښتو ډکشنري درسره وي او ستاسو ژبه پښتو وي نو ډېره ښه ده. که چیرې دري ژبې وي نو دري ډکشنري ته یا فارسي ډکشنري ته ضرورت شته. که چیرې د دې په څنګ کې نور هم ضرورت لرئ نو ښه اډوانس انګلیسي ډکشنري ته ضرورت شته چې انګلیسي په انګلیسي تاسو ته ښه تشریح کړي، هغه معنا کړي. که چیرې بیا هم درته ضرورت شي نو تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ نه استفاده وکړئ، یعنې د ګوګل نه استفاده وکړئ چې ګوګل تاسو ته هغه لغاتونه معنا کړي. د مثال په ډول دلته ما سره وګورئ، زه د پښتو ډکشنري نه استفاده کوم، د انګلیسي ډکشنري نه، د دري ډکشنري نه. همدارنګه هغه ورونه چې په اردو باندې پوهېږي د اردو ډکشنري نه استفاده وکړي. که څوک په عربي پوهېږي د عربي ډکشنري نه استفاده وکړي. څومره چې تاسو د زیاتو ډکشنریانو نه استفاده کوئ هماغومره به ستاسو معلومات دقیقي. په دې چې زموږ په خپله ژبه کې خصوصا پښتو ژبې ته هیڅ خدمت نه ده شوی او د اکثره لغاتونو موږ معناګانې نه لرو، نو مجبور یو چې د نورو ډکشنریانو نه استفاده وکړو. کوم چې زموږ په الفاظو کې لږ شباهت سره لرو هماغه الفاظو نه استفاده وکړو او هغه استعمال کړو. راځو د مثال په ډول په دې پښتو ډکشنري کې همدغه لغات د فورم ورته لیکم، ګورو چې د فورم معناګانې لیکلي. که چیرې په دې باندې ستاسو قناعت حاصل نه شو کولی شئ په فارسي ډکشنري کې اوس دا وګورو چې فورم یعنې څه معنا. دلته به تاسو وګورئ چې د فورم مختلفې معناګانې موږ تاسو ته راښیي چې یعنې فورم دا معنا هغه معنا. خو د دې تر څنګ تر ټولو مهمه ډکشنري چې ده چې تاسو باید همیشه استعمال کړئ هغه د انګلیسي ډکشنریګانې دي. که چیرې تاسو د انګلیسي کومه ښه ډکشنري ولرئ، زه چې کومه ډکشنري استعمالوم هغه د لانګمین ډکشنري اف کنټمپرري انګلیش ده، 5م ورژن ده، ډېره یوه ښه په زړه پورې ډکشنري ده. نو راځم ډکشنري سیکشن ته ډکشنري را خلاصوم. په دلته زه ورته لیکم چې ما ته فورم ترجمه کړه چې فورم څه ته وایي. نو فورم یې ما ته ترجمه کړو. د همدې سره ما ته د دې فورم برټش او امریکن پرونانسیشن یا تلفظ یې ما ته ښیي. څومره معناګانې چې فورم لري هغه ما ته ښیي. لیکلي چې 3 دانې معناګانې لري، هر یو یې ښودلی چې دغه معناګانې دي. او بل ښه والی دا ده چې حتی کومې جملې چې په دې ډکشنري کې لیکل شوي دي هغه هم تاسو ته تلفظ کوي. دغه د واړه د لاسپیکر علامه چې خوا کې لیکل شوي، که چیرې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو دغه ډکشنري به دغه ټوله جمله تاسو ته ولولي. بل ښه والی په انګلیسي ډکشنریانو کې همدغه د پرونانسیشن ده چې ډېره زیاته ګټوره تمامېږي. چې کومه ډکشنري تاسو ته نیچرل یعنې د انسان تلفظ یې ځینې چې کمپیوټرایز تلفظونه یې هغه دومره مفیده نه دي. په دې چې اکثره وخت موږ او تاسو هغه انګلیسي لغاتونو باندې پوهېږو خو هغه موږ صحیح پروناونس کولی، صحیح تلفظ کولی نه شو. نو همدا وجه ده چې اکثره انګلیسي ژبې زموږ او ستاسو په خبره باندې درست نه پوهېږي. خو که هغوی ته چې ولیکو، کوم ایمیل ورته لیکو، هغوی پرې ډېر ښه پوهېږي. خو که چیرې موږ او تاسو هغوی سره غږېږو نو هغوی زموږ او ستاسو په خبره درست نه پوهېږي. چې علت یې هم دا دی چې موږ او تاسو تلفظ غلط کوو. نو دغه ډکشنریانو نه تاسو کولی شئ هم خپل تلفظونه اصلاح کړئ او هم لغاتونه چې دي د هغې درسته معنا هم ترلاسه کړئ، خپل انګلیسي ته هم انکشاف ورکړئ. راځو د مثال په ډول بیا راځو منیمایز کوم او راځو ګوګل ته او د ګوګل نه پوښتنه کوم چې ته ماته دغه فورم تعریف کړه چې فورم څه ته وایي. راځم ورته لیکم چې ډیفاین او د نقطې سر په سر ورته لیکم چې فورم او انټر کوم. وګورئ چې اوس په ګوګل موږ او تاسو ته فورم تعریف کړي چې یعنې فورم یعنې څه. نو دلته ګورئ چې 2 معناګانې ورکړي دي ګوګل د فورم دپاره چې دواړه هماغه تقریبا د اجتماع او د یو ځای کېدو او د خلکو سره د جر و بحث معنا ورکوي. نو تاسو کولی شئ چې د خپلو ترجمو دپاره که چیرې هغه تاسو لیکلې ترجمه کوئ یا د خپل ځان د استفادې دپاره نو د دغه مختلفو ډکشنریانو او دغه تخنیکونو تاسو کولی شئ چې لغات ډېر درست او ډېر دقیق هغه ترجمه کړئ.